د خبر پریز ګرانو لیدونکو ستړي مشئ په سلامونو مو هرکلی کوم. په پنجشیر کې د طالبانو او د هغو د مخالفینو ترمنځ نښتې شوي دي. له پنجشیر څخه د ترلاسه شوو راپورونو له مخې د طالبانو په پنجشیر کې د هغه ځواک ترمنځ چې ځان د ملي مقاومت جبهه بولي نښتې شوي دي. د طالبانو سرچینې وایي چې د احمد مسعود او امرالله صالح په مشرۍ د مخالفینو یوه حمله په شا تنبولې ده. خو له بلې خوا د روسي تاس خبري اجانس له پنجشیر څخه د خپل یو سرچینې په قول وایي چې مقاومت کوونکو د طالبانو حمله په شا تنبولې ده. تاسو وایي سرچینې د دوشنبې په ورځ د تلیفون له لارې وویل طالبانو هڅه وکړه د لویدیځو پوستو له لوري له اندراب څخه بغلان پنجشیر ته ننوځي، خو د دوی حمله په شا وتنبول شوه. طالبانو ته مرګ ژوبلې واوښتې، څو کسان ژوندي ونیول شول. اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسېدلې او وضعیت آرام دی. سرچینې تاسو ته همداراز ویلي چې اوس طالبان سیمې ته تازه دمې ځواکونه رسوي او خبرو اترو نتیجه نه ده ورکړې او ظاهرا طالبان پراخې حملې ته تیاری نیسي. په همدې حال کې طالبانو په پنجشیر کې ټول مخابرتي سیستم پرچاو کړی چې له کبله یې اوس په پنجشیر کې نه انټرنیټ کار کوي او نه هم موبایل تلیفون. په پنجشیر کې نښتې وروسته له دې کېږي چې 2 ورځې وړاندې طالبانو د مسعود د استازو ترمنځ په چاریکار کې پریکړه وشوه چې د دوی خواو ترمنځ د خبرو د نتیجې تر معلومېدو پورې به پر یو بل حمله نه کوي. تر دې وړاندې تېره اونۍ د مسعود پلویان د بغلان 3 ولسوالۍ د لنډ وخت لپاره له طالبانو ونیولې، خو طالبانو ډېر ژر د مسعود پلویان په شا وتنبول او پنجشیر له څو خواو محاصره کړ. راپورونه وایي چې طالبان د ګلبهار له لوري د پنجشیر درې ته ننوتي او په شاوخوا غرونو او لوړو کې مورچې نیولې دي. په عین حال کې د پنجشیر د مقاومت کوونکو یو بیان دی لویدیځو رسنیو ته ویلي چې لا هم په پنجشیر کې د طالبانو او د دوی ترمنځ خبرې روانې دي. پنجشیر په افغانستان کې وروستۍ سیمه ده چې طالبانو یې د نیولو هڅه نه ده کړې. درنو لیدونکو د خبر له اورېدلو مو مننه. په اخر کې زموږ د یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ.